په راروان 2 او 3 نومبر باندې د هفتې او د اتوار په ورځ د تکتو کتابکور له اړخه په پشین بازار کې په باچا خان چوک کې د بینک اسلامي مخ ته 2 ورځنۍ د کتابونو سټال لګیږي چې په هغه کې به اکثر کتابونه د پښتو ژبې وي، ترڅنګ به د اردو او د انګریزي ژبې هم وي. مهمه خبره دا ده چې په 100% ډسکاونټ به وي او هیلې کفیل قربان یم د تکتو کتابکور موصول یا هنر. ملګرو په سوشل میډیا به تاسو لیدلی هم وي، موږ پوسټ هم کړی دی، ملګرو هم پوسټ کړی دی. په راروان 2 او 3 نومبر باندې د هفتې او د اتوار په ورځ د تکتو کتابکور له اړخه په پشین بازار کې په باچا خان چوک کې د بینک اسلامي مخ ته 2 ورځنۍ د کتابونو سټال لګیږي چې په هغه کې به اکثر کتابونه د پښتو ژبې وي، ترڅنګ به د اردو او د انګریزي ژبې هم وي. مهمه خبره دا ده چې په 100% ډسکاونټ به وي او داسې کتابونه دي چې هغه هر ځای نه میلاویږي او موږ تاسې ته ستاسو ښار ته دروړو. نو تاسو هیله ده چې په دا سټال کې له موږ سره ګډون وکړئ او دغه ویډیو زیات نه زیاته شیر کړئ چې د پښین د ښار ولس او شاوخوا سیمو ولس خبر سي. ډیره مننه.